واه تازه نوی او د خوشاله خبر محمد نبی یو ځل بیا په نړۍ کې ریکارډ جوړ کړ. دا چې کوم ریکارډ یې جوړ کړ په دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی نن چهارشنبه په یو ورځنیو لوبو کې د الراونډرانو نوې درجه بندي اعلان کړه چې افغان لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل له دوهم ځای څخه لومړی ځای ته پورته شوی او لومړی مقام یې خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې او توپ اچونې الراونډر دواړو برخو تکړه لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل تازه په یو ورځنیو لوبو کې هم د نړۍ لومړی الراونډر لوبغاړی راغلی. تر دې مخکې لومړی ځای انګلستانی الراونډر بن سټاکس ته ورکول شوی چې هغه د محمد نبی ځای ته راښکته شوی او محمد نبی عیسی خیل بیا د بن سټاکس ځای ته پورته شوی. د یو ورځنیو نړیوالو لوبو په الراونډرانو کې محمد نبی عیسی خیل لومړی، بن سټاکس دوهم، نماد وسیم دریم، کولین ډي ګرینډ څلورم، کریس ووکس پنځم، راشد خان شپږم، روینډرا جډیجا اووم، میچل سانتینز اتم، سکندر رضا نهم او سین ویلمسن بیا لسم ځای لري. د دې ترڅنګ افغان لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل د شل اوریزه سیالیو په الراونډرانو لوبغاړي کې هم لومړی ځای لري. په یاده درجه بندۍ کې بیا تر محمد نبی عیسی خیل وروسته ګلین ماکسویل دوهم، سین ویلمس دریم، ریچارډ برینګټون څلورم، روحان مصطفی پنځم، کولین اوبای شپږم، زیشان مقصود اووم، محمد الله اتم، ګریټ ډینالي نهم او خاور علي بیا لسم ځای لري. محمد نبی عیسی خیل، راشد خان ارمان او مجيب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې د توپ اچونې په نړیواله درجه بندیو کې ښه مقامونه لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونې په نړیواله درجه بندۍ کې بیا راشد خان ارمان لومړی او مجيب الرحمن بیا دوهم ځای لري. نو د محمد نبی مینوالو ته د یو ځلې بیا مبارک وي. دوستانو که چېرته د محمد نبی مینوال یاست لاندې کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.